د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک په پاکستان په خاوره هوایي او توغندیز بریدونه کړي دي. دا برید د سه شنبې په شپه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې او په نښه شوې سیمې شوی ده. تر دې برید وروسته پاکستان په خپل خاوره کې د ایران د بې پلوټه الوتکو او توغندیو بریدونو په کلکه وغندل او خبرداري ورکړ چې دا عمل د پاکستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده او ښایي جدي عواقب ولري. د ایران په برید کې 2 معصوم ماشومان وژل شوي او 3 نجونې ټپیان شوي دي. د اندېښنې وړ خبره ده چې دا غیر قانوني اقدام د پاکستان او ایران ترمنځ د څو ارتباطي چینلونو له شتون سره شوی دی. د پاکستان له ملي حاکمیت څخه دا سرغړونه په بشپړه توګه د منلو وړ نه ده او کېدای شي جدي عواقب ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې دغه هیواد تل ویلي چې ترهګري د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره ګډ ګواښ دی چې په اړه یې همغږي اقدام ته اړتیا ده. دغه وزارت زیاته کړه چې یو اړخیزه کړنې د ښه ګاونډیتوب له اړیکو سره سمون نه لري او کولی شي 2 اړخیز اعتماد او باور سخت کمزوری کړي. خو تسنیم خبر اژانس چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې رسنۍ ده د سه شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د ایران د سپاه پاسداران ځواکونو د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوسبز نومي سیمه کې د جیش العدل ډلې 2 مرکزونه په نښه کړي او له منځه یې وړي دي. د تسنیم په وینا په دغه برید کې له راکېټونو او ډرون څخه کار اخیستل شوی دی. د یادولو وړ دی چې د ایران د سپاه پاسداران سبز نومي سیمه خبر اژانس چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې رسنۍ ده د سه